سره لعلونه ملغلرې ستا خبرې نور به انشاءالله تعالی موږ د امنیت پر لور باندې تګ کوو، د سوکالۍ او د کامیابۍ او د ترقۍ پر لور باندې به تګ کوو. موږ ژمن یو چې په خپل سر مال په خپلو ځمکنیو قوتونو او هوایي قوتونو د دې ملت ساتنه وکړو. سره لعلونه ملغلرې ستا خبرې دي خوږې لکه شکرې ستا خبرې. ټول هیوادوال که شتمن او تجاران دي که ډاکټران دي که نور ذي صلاح هیوادوال دي چې هره ګټه یې ودې ملت ته رسېږي، چې هره ګټه یې ودې هیواد ته رسېږي، هغه باید راسي، لاس په کار سي او نور د دغسې مشکلاتو مخه ونیسي. ای یعقوبه له عمره دې زده کړي، ای یعقوبه له عمره دې زده کړي، ځکه ډېرې دلاورې ستا خبرې. ډېر مشکلات راته پاته دي، ډېرې دربدرۍ راته پاته دي، په مخ کې ډېر درانه مشکلات لرو. که ټول لاسونه سره ور نه کړو او ټول سره یو د بل لا ونه تړو او په ګډه همکاري او کوشش ونه کړو، دا کارونه نسو کولی. له شیدو سره رودلی دی ایمان دی، له شیدو سره رودلی دی ایمان دی، دی پر شرع برابرې ستا خبرې. یوه اختار دی دشمنان کړل نه ارامه، یوه اختار دی دشمنان کړل نه ارامه، له ایټم دی زورورې ستا خبرې. هیڅ کله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاته سي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیارې د هر نټ حساب به ورسره کوو. هېڅوک نشي کولی چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیارې او زموږ هلیکوپټر او جهازونه دا پل په هېواد کې بند وساتي. جوړوي د خلکو زړونو کې کورونه، جوړوي د خلکو زړونو کې کورونه، ای جانان جادوګرې ستا خبرې. د دشمن له تهدیدونو نه یې ساتي، د دشمن له تهدیدونو نه یې ساتي، د ملت لپاره زغرې ستا خبرې. ټول هغه پیلوټان چې د دې هېواد څخه تللي دي، هغه انجینران، هغه د هوایي ځواک کارکوونکي چې د طالب د وهمه یا د اسلامي امارت د وهمه څخه او یا د شخصي ګټو په خاطر د دې هېواد څخه وتلي دي او هېواد یې پرېښی دي، موږ دعوت ورکوو وړاندې سي. د الله په در کې اوږد ژوند درته غواړم، د الله په در کې اوږد ژوند درته غواړم، رب دې نه کړي مرورې ستا خبرې. د مظلوم د زړه زیارت کې به جانانه، د مظلوم د زړه زیارت کې به جانانه، همیشه وي منجاورې ستا خبرې، همیشه وي منجاورې ستا خبرې. دا دلته یې پاته سوي دي او خدمت یې کړی دي او تر اوسه پورې اخته دي، چا یې قدرداني نه ده کړې، چا مننه نه ده ورڅخه کړې. موږ ډېره مننه او ډېر قدردانۍ کوو کسانو چې د امریکایانو د بلنې سره سره یې د هغوی بلنه نه ده منلې او د دې وطن او د دې هېواد مینې ورباندې غلبه کړې ده او پاته سوي دي نن د اسلامي امارت تر سیوري لاندې، د دې نظام تر سیوري لاندې د هېواد په خدمت اخته دي. هغه کسان چې تللي دي هغه دې هم راسي او خپل خدمت ته دې دوام ورکړي. هېڅ ستونزه به ورته نه وي، هېڅ مشکل به ورته نه وي. تر تېر ګوډاګي رژیم به یې موږ ډېر احترام وکړو، تر تېرو وختونو به موږ د دوی ډېره قدرداني